اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په یو نوې خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. په دغه خپرونه کې درته څو مهم مسایل لرو. په چترال کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او د پاکستان د پوځ ترمنځ سخته جګړه روانه ده. همدا ډول نن د سنبلې 18مه ده. سنبلې 18مه هغه ورځ وه چې په دې کې پخوانی جنګي قومندان احمد شاه مسعود له منځه وړل شوی و. په تیر جمهوري دولت کې به دا ورځ داسې لمانځل کېدله چې د کابل ښار کې به د بې نظمۍ وروسته پاتې والي یوه نښه ګرځېدلې وه. د مسعود پلویان د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په یوه نوې خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. په دغې خپرونه کې درته څو مهم مسایل لرو. په چترال کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او د پاکستان د پوځ ترمنځ سخته جګړه روانه ده. همدا ډول نن د سنبلې 18مه ده. د سنبلې 18مه هغه ورځ وه چې په دې کې پخوانی جنګي قومندان احمد شاه مسعود له منځه وړل شوی و. په تیر جمهوري دولت کې به دا ورځ داسې لمانځل کېدله چې د کابل ښار کې به د بې نظمۍ وروسته پاتې والي یوه نښه ګرځېدلې وه. د مسعود پلویان به په موټر کې ګرځېدل، رنډونه به یې وهل او هوایي ډزې به یې کولې، تر دې چې د وخت د رئیس جمهور تصویرونه یې هم په ډزو ویشتل. دغه لمانځونکو د دې پر ځای چې د وخت حکومت بیرغ ځان سره وګرځوي، د احمد شاه مسعود د ډلې بیرغ یې ځان سره ګرځاوه. همدا ډول بله مهمه مسله په تورخم کې د رامنځته شوې جګړې له امله د تورخم لارې بند پاتې کېدل دي. همدا ډول یوه بله موضوع چې د افغانستان حکومت ته په دوبۍ کې د ښه حکومت یا ځیرکې حکومتولۍ له امله میډال ورکول شو. په راځو په دغه ټولو مسایلو درته په دغه لنډه خپرونه کې بحث لرو. راځو لومړی یې د سنبلې له 18 څخه شروع کوو. نن ورځ د سنبلې 18 تاریخ ده. دغه ورځ د پخواني جنګي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د ورځ سره برابره ده. په دغه ورځ د څو تنه عرب خبریالانو له لوري احمد شاه مسعود ترور او له منځه یوړل شو. د اسلامي امارت په سقوط او د تیر جمهوري دولت په راتګ سره چې ډیر واک پکې د همدغه لنډغرو د سنبلې 18 د همدغه جنګ سالار په نوم ونومول شوه. د سنبلې 18 په هیواد کې عمومي رخصت اعلان شو او همدا ډول په دغه ورځ به د پلویان راوتل، خپل بیرغونه به یې اوچتول، هوایي ډزې به یې کولې، تر دې چې د وخت د رئیس جمهور تصویرونه یې په ډزو ویشتل، خو هیچا هم ورته څه ونه ویل. که څه هم نن د سنبلې 18 په هیواد کې په پوره امن او قرارۍ سره تېره شوه، خو د احمد شاه مسعود ډلې او هغه خلکو چې د هغه پلویانو د سنبلې 18 یې ځان ته یو تور تاریخ پرېښوده چې د دوی په بربریت او وروسته پاتې والي باندې په تاریخ کې د یو دلیل په توګه ثبت شو. بله موضوع په تورخم کې د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ تېره ورځ جګړه شوې وه. د دغې جګړې له امله چې د افغانستان اسلامي امارت 2 تنه مجاهدین شهیدان شوي وو او همدا ډول هغه پوسته چې د بلدوزر په واسطه یې جوړوله، هغه بلدوزر هم د پاکستاني ځواکونو په لومړي وار کې له منځه تللی و. له هغې څخه وروسته پاکستاني لوري د تورخم دروازه نن د جګړې تر 4مې ورځې پورې بنده ساتلې ده. د پولې دواړو خواو ته خلک ډېر له مشکلات سره مخامخ دي. په دې وخت کې د افغانستان د رومیانو انګور سیزن ده. د افغانستان انګور د پاکستان له لارې پاکستان او نورو هیوادونو ته صادرېدل. په اوس وخت کې چې د تورخم دروازه بنده ده، د انګورو هغه لارۍ او موټرونه چې تورخم کې د پولې څخه د اوښتو لپاره ولاړ وو، هغه بیرته راتاو شوي دي. ځکه رومیان او انګور داسې شیان دي چې خرابېدلو وخت یې کم ده او ډېر ژر خرابېږي. له همدې امله دغه کانتینرونه بیرته افغانستان خواته راتاو شوي دي او په سرحدي ولایت ننګرهار کې زیاتره په ډېره کمه بیه بیرته خرڅ کړي دي. خو په همدې حال کې همدغه رومیان په پاکستان کې څو چنده ګران شوي دي. پاکستان کې رسنۍ وایي چې د تیرو 2 ورځو په نسبت په پاکستان کې رومیان ان تر 3 چندو پورې ګران شوي دي. همدا ډول نور هغه ترکاري او میوه‌جات چې د افغانستان له خوا نه پاکستان ته تلل، په پاکستان کې په بېساره توګه ګران شوي دي چې د پاکستان عامو خلکو ته یې پراخه مشکلات رامنځته کړي دي.
د دې ترڅنګ په تورخم کې پاکستان ته تلونکي مریضان هم بند پاتې دي چې هغوی هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. همداسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې له تورخم څخه راوښتونکي ځینې کسان چې د خپل کورنۍ مړه شوي جسدونه یې افغانستان ته بیرته انتقالول لا هم هلته په سیمه کې بند پاتې دي. که څه هم د پاکستان لوري ته په تورخم کې دروازه لا هم بنده ده، خو په پکتیا کې بیا د کمیسارۍ مسؤلین وایي چې دوی د سهار نه تر د شپې 11 بجو پورې د موټرونو د اوښتو لپاره ډیر تیز کار کوي او په یوه ورځ کې ان د تازه میوې 400 موټرونو اوښتلو اجازت ورکړی چې له افغانستان څخه واوړي. که څه هم د موټرو دغه اوښتل او په افغانستان کې د میوې بند پاتې کېدل د افغانستان د صادراتو لپاره یو ډول زیان ده او پاکستان د تورخم د دروازې په بند ساتلو سره غواړي افغانانو ته د میوې د حاصلاتو په ټولولو وخت کې دغه زیان ورواړوي. د دې څخه وړاندې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې د افغانستان د وچو انځرو بار یو کانتینر چې 300 میلیونه ډالره ارزښت یې درلوده د چمن په لورلایي سیمه کې د ځینو وسلوالو لوري سوځول شوی و. په ورته مهال کې په چترال کې د پاکستاني فوز او د TTP یا تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دلنده جګړه روانه ده. همداسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د چترال ولسوالۍ مرکز د TTP له لوري نیول شوی ده، خو تر اوسه دغه راپورونه د باوري سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. د دې ترڅنګ هلته په چترال کې ټلیفوني خدمتونه بند دي. حتی تر دې هم ویل شوي دي چې چترال کې مکمل لاک ډاون ده. په چترال کې ښوونځي، حکومتي ادارې، ترانسپورت، انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه ټول بند دي. اوس مهال په چترال کې د انټرنیټ او موبایل خدمات بالکل بند دي. پوځ ښوونځي او نور ادارې په زوره بندي کړي دي. همدا ډول هغه لارې چې د چترال ته د تګ راتګ لارې دي هغه هم بندي شوي چې د چترال اوسیدونکي یې د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ کړي دي. په همدې وخت کې داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د TTP له لوري 90 تنه د پاکستان ځانګړي ځواکونه ژوندي نیول شوي دي، خو څرنګه چې هلته په سیمه کې انټرنیټي خدمتونه او د موبایل خدمتونه بند دي، تر اوسه دغه راپورونه په کره ډول نه دي تصدیق شوي. همدا ډول د پاکستاني پوځ ته نږدې تبلیغاتي دستګاه لخوا داسې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې ځینې عام کسان لیدل کېږي چې د هغوی وسلې په شا دي چې د پاکستان فوز ته یې لیږدوي. که څه هم دا نه ده معلومه چې فوز د دې ویډیوګانو له خپرولو څخه مطلب څه ده، خو هغه خبره چې ښکاره واضحه ده چې دغه خلک یا هم په زوره او یا د پیسو په زور مجبوره شوي دي ترڅو د جګړې په حال کې دغه کار ترسره کړي. وروستۍ موضوع چې تر ټولو خوندوره موضوع ده هغه دا چې افغانستان ته د 2023 کال د هوښیاره یا ځیرک حکومت جایزه ورکړل شوه. یا د جایزه په متحده عربي اماراتو کې افغان قونسل ښاغلي عبدالرحمن فدا ته ډالۍ شوې وه. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ. هیواد